بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي سیکولوریزم دا څه ته وایي او اهداف یې څه دي، تعریف یې څه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سیکولوریزم اصلا په 18مه پېړۍ کې اولین په یهودیانو نصرانیانو په منسوخ سو ادیانو کې راپیل سو، په قرار د مسلمانانو له منځه څخه چې ځینې بې دینان پیدا سوه هغو لاس ور واچوئ. سیکولوریزم دې ته ویل کیږي چې د دنیا پر ژوند مین کېدل، د دنیا په ژوند کې معمولی تکلیف راوستل جهالت بولي، او د آخرت د دین دپاره ځان ستړی کول جهالت بولي، د دنیا ژوند مقصود ګڼل، د دنیا د مزایاو خوندونو څخه ګټه اخیستل او آخرت ته شا ګرځول، دا یې مقصود دی. اوس نو د دې دپاره دی ډول ډول توطیې، ډول ډول چلونه او ډول ډول لارې چارې لټولې دي. د اسلام په مبارک دین کې تحریف کی او هغه نکات چې د دې مازې لاس ور باندې لګیږي په هغه باندې منګولې لګوي، خلکو ته شکونه ور اچي، د الله عز وجل د لورې څخه په آیاتونو کې تحریفات کی، د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې تحریفات کی، څه چې دوی خوښ وي د هغه د روا کېدو دپاره لارې چارې لټوي. د مثال په ډول د دې اولین غټه غریزه شهواني قوه ده. د دې اول لاس ښځو ته ور اچي، اول د ښځو پر حجاب باندې جنجال کی، ښځې دې لڅ مخ راوځي، د ښځې دپاره سر پټول د دې اثبات نسته، لڅ مخ راوتل، د ښځو ازادي، د ښځو ګډ تعلیم او ښځې بازارو ته راوتل، د نورو سره ګډ اوسېدل، د نورو سره خبرې کول، آزاد اوسېدل، اولین د دې کار دا دی. تاسې وګورئ په دنیا کې چې د سیکولریزم د مفکورې مازې بوی ورباندې موښتی، هغه به په ښځو پورې موښتی، بس د ښځو حجاب موضوع به یې راخیستی. نورې موضوعات خو په دنیا کې په میلیونونو دي، خو دوی اولین دغه شهواني خبره را اخلي. دا چې د قرآن څه هدایات دي، د پیغمبر علیه السلام احادیث دي، دوی د هغو په ضد، د هغو په مقابل کې کژې وژې عقلي خبرې رامنځته کوي، دین ته شا ګرځي. اولین کار یې دا دی. ورپسې نو څه شیان چې د نفس او د شیطان غوښتونکي دي، د شراب د رواوالي لپاره لارې لټوي، د زنا د رواوالي لپاره لارې لټوي، او همدا ډول د هغه کارونو دپاره چې په هغه کې عریانیت راځي د هغه دپاره لارې لټوي، او دا وایي چې مسلمان دپاره خو نو دوزخ نسته. لمونځ یو عبادت دی، که دې وکړي ثواب لري، که دې نه وکړي نو هېڅ پروا نه کوي، مسلمان دپاره دوزخ نسته. روژه دا ستا خپل شخصي کار دی، دین بدلول دا ستا خپل شخصي کار دی. د دوی به ټول کارونه د هغه چا په تایید وي چې څوک دین غورځي، په هره موضوع کې چې دین غورځول وي د دوی تایید به وي. د دوی به کار د هغه وي چې د دین احکام چې دا 1400 کاله راغلي دي، پر هر حکم به د دوی اعتراض، پر حجاب به د دوی اعتراض، پر لمانځه به د دوی اعتراض، پر روژه به د دوی اعتراض، پر زکات به د دوی اعتراض، پر حج به د دوی اعتراض، پر نکاح به د دوی اعتراض وي. یوازې او یوازې هدف د دین پر احکامو اعتراضونه او کم شیان چې په دین کې ناروا دي د هغه د رواوالو لپاره لارې لټول او ډول ډول بهانې لټول، ټول کارونه د ځان د اسانه کولو لپاره. اختری نه دی واجب، سرسایه نه ده واجب، روژه ستا کار دی، لمونځ ستا کار دی، دین بدلول ستا کار دی. ژیره دا لازمي نه ده. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې خو په نرو چاړه نه وه، دا یو لنګوټه دا خو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو کلتور و. لمونځ دا خو د صحابه و تقوا و، نو لازمي نه ده. جهاد نسته،
او د دین په وجه باندې مسلمان شاته کول، د دین په وجه باندې ورور شاته کول، دین او سیاست دې سره جلا سي. دین نو د سیاست څه اړه ده سره؟ نو دې ته ورته چې کم کسان د دین مؤیدین دي د هغو په خلاف به د دوی غږونه وي، او کم احکام چې د دین دي د هغو په خلاف به د دوی غږونه وي، کم شیان چې په دین کې حرام دي د هغه د حلالوالي په اړه به د دوی غږونه. بس دا سیکولرستان دي، د دین د دنیا پر ژوند باندې عاشقېدل دي او د آخرت ژوند ته شا ګرځول دي. په دنیا کې د آخرت لپاره تکلیف برداشتول دا جهالت بولي. تاسو پسې ګورئ کومو کسانو چې حرام کارونه د حلالولو کوشش کاوه، کومو خلکو چې پر ښځو ډېر تمرکز کاوه. هر بېدینه اداره اولین پر ښځو ډېر تمرکز کوي. بس تفوزه دا د سیکولریزم علامه ده. حرام شیان حلالول کې کول دا د سیکولریزم خلکو کار دی. پر علماو بد ویل دا د سیکولریزم کار دی، ځکه علما خو د دې دین تایید کوي. دوی د علماو څخه خلاص کړي. د سیکولرستانو اول شعار دا دی، وایي علما او خلک سره بیل کړي، خپله دین تاسې له منځه وړلی سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.